هلمند کې د اړمنو کورنیو سره نقدي مرسته وسوه. تېره ورځ د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې د څه باندې 1100 کورنیو سره نقدي مرسته وسوه. د یادې مرستې د توزیع پر مهال د کډوالو چارو ریاست، د استخباراتو ریاست او د مؤسساتو استازو حضور درلود. جرمني له افغانستان سره د 90 میلیونه یورو د مرستې اعلان وکړ. جرمني وایي دا مرسته به د خوړو نړیوال سازمان WFP او د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP له لوري په افغانستان کې ولګول سي. اسلامي امارت خبر ورکوي چې له ازبکستان څخه 125 امبولانسونه اخیسته دي. د اسلامي امارت د چارو د ادارې رئیس مولوي نورالحق انور پرون په کابل کې رسنیو ته د دې امبولانسونو د اخیستو خبر ورکړ. ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یوه ورځنۍ لوبه ترسره شي. سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 500 لوبو قربانه ده. دا لوبې د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې وویل چې د 400 میلیونه ډالرو په ارزښت وسلې، مهمات او هوایي دفاع سیستم به اوکراین ته وسپاري چې د ځان دفاع وکړي.